ملګري که په ژوند کې خوشحالي سکون او سعادت غواړي نو دغه 10 کارونه حتما سرته ورسوه. لومړی د شپې په نیمه حصه کې راپورته شه او د رب متعال څخه بخښنه وغواړه، ځکه هغه په خپل کلام کې فرمایي چې والمستغفرین بالاسحار، یعنی هغوی د شپې په نیمه حصه کې راپورته کیږي او د رب متعال څخه د بخښنې دعاګانې غواړي. دویم، د فکر کولو لپاره ګوښه شئ. په 4 ساعته کې حتما داسې یو وخت ځان لپاره وټاکئ چې د رب متعال په خلقت کې، د رب متعال په کائناتو کې، د رب متعال په نعمتونو باندې فکر وکړئ، شکر وباسئ او ژوند مو مخ ته بوځئ. دریم، د نیکانو خلکو سره ناسته ولاړه ډېره کړئ، د هغو خلکو سره چې عالمان دي، استادان دي او د الله او د رسول د لارې څخه خبر دي او ژوند یې په یو تعادل سره روان ده، د هغوی سره ناسته ولاړه ډېره کړئ تر څو د هغوی تاثیر په تاسو هم وغورځېږي. څلورم، د رب متعال ذکر ډېر کوئ، ځکه چې هغه رب متعال په خپل قرآن کې فرمایي چې اذکر الله ذکرا کثیره، د رب متعال ذکر ډېر کوئ. پنځم، په خشوع او عاجزۍ سره 2 رکعته لمونځ وکړئ. رب متعال په خپل کلام کې فرمایي چې الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنان هغه خلک دي چې خپل لمونځ په عاجزۍ سره سرته رسوي. شپږم، کله چې تلاوت کوئ په هغې کې تدبر وکړئ. افلا یتدبرون القرآن، آیا دوی په قرآن کریم کې فکر نه کوي؟ اووم، په ګرمۍ کې روژه نیول. په ځانګړي ډول هغه ځوانانو لپاره دا توصیه کیږي چې هغوی غواړي خپل نفس په خپل کنټرول کې راولي او په دغه باندې غالبه شي، نو هغوی د په ګرمۍ کې روژې ونیسي. اتم، پټه صدقه ورکړئ. په حدیث شریف کې راځي چې په داسې ډول سره صدقه ورکړئ چې په ښي لاس مو کیڼ لاس هم خبر نشي. نهم، د نورو سره مرسته وکړئ. که تاسو توان لرئ، فزیکي توان لرئ، معنوي توان لرئ یا هم مالی توان لرئ، د نورو سره حتما مرسته وکړئ. که تاسو ولاړ یاستئ نور هم د ځان سره راپورته کړئ. او لسم، زهد او تقوا غوره کړئ. کوښښ وکړئ چې د یو ځوان او د پیغلې په صفت باندې په خپل وجود کې تقوا او زهد راولئ. پرهیزګاري غوره کړئ، ځکه دا پیغمبري خاصیت دی. حسک او بریمن اوسئ.